د روسي هیواد لخوا افغانستان په رسمیت وپیژندل شو. د یو هیواد په رسمیت پیژندل یا ریکوګنیشن اف ا سټیټ یو ډیر مهم سیاسي، حقوقي او نړیوال تعامل دی. دا پیژنګلو داسې ده لکه یو نوی غړی چې د نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شي. د نن ورځې په ویډیو کې درته هغه 10 مادې وړاندې کوم کومې چې یو هیواد په رسمیت پیژندلو سره ترلاسه کوي. لومړی، نړیوال قانوني حیثیت ترلاسه کول. کله چې یو هیواد په رسمیت وپیژندل شي نو نړیوال حقوقي شخصیت پیدا کوي، یعنی نور هیوادونه دا هیواد خپلواکه دولت په توګه مني. دوهم، د نړیوالو سازمانونو غړیتوب. پیژندل شوی هیواد کولی شي چې د ملګرو ملتونو، اسلامي کنفرانس، نړیوال بانک، نړیوال روغتیايي سازمان او نور ادارو غړی شي. دریم، د سفارتي اړیکو پیل. نور هیوادونه به ورسره رسمي سفارتونه پرانیزي، سفیران به تبادله کوي او سیاسي، تجارتي او کلتوري اړیکې به پیاوړي کوي. څلورم، بهرنۍ پانګونه او اقتصادي مرسته. پیژندل شوی هیواد کولی شي له نړیوال بانک، IMF یا نورو هیوادونو څخه پور واخلي، مرسته ترلاسه کړي او بهرني پانګوال به باور پرې وکړي. پنځم، د پاسپورټ رسمي ارزښت. د هغه هیوادونو پاسپورټ به د نورو هیوادونو لخوا ومنل شي. خلک به کولی شي قانوني سفرونه، سوداګري او تحصیلي ویزې واخلي. شپږم، د خپل موقف دفاع کول. پیژندل شوی هیواد کولی شي په نړیوالو غونډو کې خپله وینا ولري، د خپل خلکو د حقوقو دفاع وکړي او د نورو هیوادونو سره مساوي چلن وکړي. اووم، د یرغل یا نیواک پر ضد نړیوال ملاتړ. د کوم هیواد یې خاوره اشغال کړي، نړیوال قوانین او ملګري هیوادونه به یې د اشغال پر ضد ملاتړ وکړي، ځکه اوس دا یو رسمیت موندلی هیواد دی. اتم، د تعلیمي او کلتوري تبادلو فرصتونه. محصلین به کولی شي د نورو هیوادونو پوهنتونونو ته ولاړ شي، نړیوال بورسونه واخلي او علمي تبادلې وشي. نهم، د نړیوالو محاکمو حق ترلاسه کول. پیژندل شوی هیواد کولی شي نورو هیوادونو ته دعوې وړاندې کړي یا نړیوال عدالت ته مراجعه وکړي. لسم، د ملتونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کول. پیژندل شوی هیواد به نړیوال حیثیت عمومي، خلک به باور پرې کوي او د ملتونو ترمنځ متقابل درناوی به زیات شي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. همداسې معلوماتي ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. په یو بله ویډیو کې سره ګورو. د الله په امان.